بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر قسم دی په سبا باندې فجر فعل وزن دی او د سبا وخت ویل کی وليال عشر د سبا وخت قیمتي الله په قسم کوي دا الله قسم ته ضرورت نه په کوم څه کې قسم کوي دا د عظمت ته په اشاره ځکه چې په دغه وخت کې الله د خپل شان مناسب څنګه بوي د دنیا د اسمان تراشي او سچرو کی یمد یدیه د لاسونه وګدل او اعانه کوي هل من مستغفر فاغفر له سوق چرتشتمنه بخنه وغواړي چې ورته وکړي هل من مسترزق فارزقه سوق شته چې ما ډوډۍ غواړي زه له ډوډۍ ورکم حال کذا وکذا یعنی نبی علیہ السلام ډېری خبرې دي څوک حاجتمند شته څوک قرضدار شته څوک د شته چې جنۍ غواړي دی ولا ورکړي خیرمراله الله سو ورکړي جایز ورته ورکړي جایز ناجایز اصل په چې زو سره یارانه جوړه یارانه سره جوړه ټول شي مطلب نو دغه څوک شته نو تو ورته پاتو کې وی غواړه کله قبول نکړو مال په دې پوزه دا ولا خبره پوي شي او زه دې مرګرو ته وایم تصوف دې مرګرو ته چې زه تاسو د اولیاء خبرې نه کوم اولیاء کنه یاران چې امام ابو حنیفه او امام مالک لانه او ډنګره او دا لوی خلک هغه خو خلکو کنه نو یا نو مونږ خو ښه د ګناوي ښه پسخه مرداران ته په دغه وخت یو غواړه ماته غوښتلی وراله راکړي کټانګوان می دې غوښتي په ایمان باندې راکړي کټې پر می دې غوښتي هغه راکړي په مطلب پوه شئ که حج دې غوښتي هم راکړي که عمره می دې غوښتي هم راکړي موټر می دې نه دی غوښتي مطلب پوه شئ موټر می دې نه دی غوښتي پوه شئ ایا دا وی ګرانی دا رانه دې ډنګره او چینی ګران شو غوړي ګران شو مال خوري چینی په 100 روپۍ کیلو کې ما ته شخص سپیره مولا دا سپیره خو دې نیولې ما خدای دې غر کا دا رزق دې دی وعده ذات کړی دا وفي السماء رزقكم وما من شيء في الارض الا وما من دابه الا على الله ډوړی برکې ای وعده کړی دا وای شي ما بیا خدای موږ په شټنګ ټو تخکارم کوچی اګیای دا الله د دین خبرین کو ډوړی برکو راکې دا خدای دې ټوډه نرزان کی ټوډیا نرزان کی په دوانی سیر چې منګر کی وایي الکه بلا تاسو چې باز پلار بازو دې چې کیمرا ته حق خبرې کوم بیان کړی خو تاسو یې نه مانی پوه خلک وای موږ میوي نشو راستي ګرانی او موږ کار اکثر دوه پر دې چې هغه وایي وای خدای راوړي په ما ته پته نشته نو سمې درته اولیاء کرینا تپاسه تجربه او روح الله یو سوچ دی او د خدای نه یو واړه کړل در نکړه دا پر دې واده پیدا کړی وليال عشر خبره وایي او باغ لس شپو الکه د لس شپو نه کومي مراد دي وې د محرم اول لس ادا مراد دي نه ادا مراد دي چې د الحج اول لس ردي خبره پوي ذو الحج اول لس ردي دا مراد دي بمعنى 9 ذکر دا خلاص پکې نه دی صاحب هغه خو د روزي ورځ نه کړه هغه روزي نه ولې کیږي ښا وليال عشر ليالي دا اصل کې لياليو دي دا دغه شوی دغه شوی دی نو اې جاریو په شان یې حذف شوی نه او ایوت تنوین راغلی والشفع والوتر فجوړې او نه جوړې باندې شفع دوا یو شانته هر سیز چې تکي وي جوړې تکي پیژنې دوا جوړ خزا کون دا تکي خبره پوښي نا تکي چې په دونه تقسیمي نا تکي درې یو درې پنځه
دې ته څه ویل کېږي دې ته سار ویل کېږي دې ته وتر ویل کېږي پوه شو مطلب واللیل اذا یسر شپه کې تېره شي لاړه شي سرا یسري یسري دی یسري دا یې ته حاضر وي دا شپې تللو ته شپې تللو ته ویل کېږي هل فی ذلک قسم لحجر په دې کې قسم دی حجر عقل ته وایي د خاوندانو د عقل دپاره حجر لفظي معنا ده منع کول حجر لفظي معنا څه منع کول دلته چې دغه معنا نه ده مراد الم تر کیف فعل ربک بعاد نه ګوري رب د عادیانو سره څه چل وکړو عاد د مولا نوم دی په هغې قبیله منصوبه شوې ارم ذات العماد ارم والا چې خاوندان د لوی بدنونو دا عادیان دوی باډۍ د عامو انسانانو نه غټې وي لوی بدنونه په خبره پوهېږي او لوی طاقت هم الله ورکړی جوړو د ډډونو نه دنګې ونیوي کله خو ډېر نه وي که د کجورو د ډډونو نه دنګې ونیوي او د کجوره ونې چې داسې ونیوله نو راښکله وې او یخ نه بیا راوښکله پوه شوې او محمدي د هغې نه هم پسې ترقي وکړه ملا درک په ګاډي کې ناست دي هلته ورته د ګاډي په ارامه کې غونډ شي خبره نه پوه شوې دس بیا ته ډېر زور نه دی هغې زور اخېسته دې ته زور نه دی دی دلته په ګاډي ناست دی هغه شی نه مخکې پوه شو دغه زما پټي کې سوفیرا شکاویا ګټي امي وویل هغې غټه دی نو ما ګجران ته وي دا شي تاره راوباسي خشاک را کړه نشته هغې ولا په دې ډېره خرچه را وي شاول ولا راوله چې تپوس مې وکړه شاول سړي ته ټلیفون وکړه هلکه ستاسو دې ځای کې شاول دی د چا او که نه وي دی ما دلته زما یو شپېتاویا سټې یو بل دی ویا زما د تور د زوی دی نه ستا د مور د زوی دی خو راوله چېره وې زه به ورسره درشم پخپله ورسره راغلم بس یار په دوه نیمې ګنټې درې هغې راومخکړې او کور ته یې راوړل هلکه مې دا خو زبر دی زبر قامت دې ته وایي خبره پوه شي چې دا د ګوزرانو کې 2 میاشتې لګېد ده 2-3 ګنټې ولګولې پوه شم مطلب به هغه پیسې باندې راستې زه دا نه پکې راغلې مطلب الم تر کیف فعل ربک ذات العماد عماد څه ته وایي عماد څه ته وایي غمود جمع راغلی ده دا لکه ډېر مضبوط ذات العماد بیانې راغلي التي لم يخلق مثلها في البلد دغه خلق لم يخلق مجهول سیرا د خلق يخلقون يخلق لم جازمت راغره مثل هذا في البلاد په دنیا کې نوې غوندې خلق نه وګ بلد جمع او مفرد دی بلاد جمع وثمود الذين او لایک ټول رامن دي خاص وثمود الذين وثمود يا خلق جابوا الصخره جاب يجوب جوب دا تراشلو تم ویل کېږي او جوبن پس مکه کې ګرځېدلو تم ویل کېږي او که جواب ته نه راشي نو د سوال مقابله کې چې کوم څه کې راځي هغې تم ویل کېږي جوبن جاب یجوب جوبن جوب پس مکه دا ملانو وی لجوب البلاد مع المطربه لجوب البلاد مع المطربه مقامات من کتاب دی کتاب په خوب کې نوم اورېدلی دا به پکې وویل لجوب البلاد مع المطربه احب الی من المرتبه وی په دې د وطن کې چې ګرځم پوه شوې او خړ پړې ما مع المطربه د غربت سره د ګرځېدلو سره غبرالوت سره دا احب الی من المرتبه مرتبه مې دي خوښې د هغې نه راته دا خمولي اطيب حالات عندي واعزازي لديهم في معاري اقول هذا بيسيبول خمولي اطيب الحالات عندي قمناني دا بهتر حالت دې زما ځکه غوندي چې تاریخ او بيانو خبري واعزازي لديهم في او دې خد خلک چې من دون اعزاز کې لدى فيه عاد دا خو زما شي زما په شرم دي په خبره پوي شي کله کله ودي صفات دون صفات بدیو کی انا بزان نه ځان درکش پوي شي دون صفات بدیو کی دا علامه الدهر جامع المعقول والمنقول شيخ فلاني ودينه او غزالي دوران يبا كفر ورد اوس یو نه فامیر موږ نه راځي موږ غزالي دوران امام غزالي چې تاسو راواله ته کویږي نو غزالي تا اپو راواله چې پای په رښتیانو پورو غزالي دوران ما کله په تقریر کې دا ډېر کارت ما ته خلک وایي نو زه بیا هغه سړي ته تقریر کې جواب شروع کړم ته وایم چې دا شی بیا دا دې ټول دروغ وي
اوس چې رسونه دوک دی ویلي دي نو اخره پورې استغفار کوه زما سره ما ورسته استغفار تا دونه دروغ وي فرشتو دي خوار شي دا دروغ دی ویلي ویلي زه د کوم شیخ الحدیث یم او زه د کوم جامع المقول والمنقول دروغ جنا هغه نه خبر ډېر کسان نه پدې خبر او زه ته د مخکې اشاره کا زما د نوم سره نو مالا مولانا لفظ ځکه چې د عام د امیر د مولا یو فرق دقه ولا اخلا وای شي اوس که ته ډېر جامع المعقول منقول دی خو ستعرف قدره ان فتح فاه ستعرف قدره ان فتح فاه که صحیح دن په باطن کې او په دې خوري راوتل نو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رہتی ہے پر نہیں لگتی طاقت پرواز نہیں لگتی کدن نسو باطن ترو خارج تروتل نو بیا ګور اثر وتی نو ځان نسنه ته ډېر چې کم دی غزاری اوران کا خو اته بس خبر اوران دي ته په خبره کوی شي او دې ته خلک وي خمن په دې القابات ډېر سخت خوشاله مړنو په دې القابات باندې او دې سخت خلاف خالي وثمود الذين جابوا الصخر جابوا دا د جمع مذکر ای غلط دا ماضی جابوا الصخر صخر غټ تویل کان صخر د چې یو غټ وي دا به وتراشو بلوادي په وادي القرات د زینون دی یو میدان کې د غرب لمن کې تاوی کې د دنه بنگله جوړه کړل هغه اوس دا کوټو دون ماهرین خلقو چای کې د دنه اراضي وکړل پوه شي مطلب باندې هر څه تبصر وفرعون الاوتاد او يلك أنت كيف فعل بعاد وفرعون أو فرعون ذي الأوتاد شخوان دم يكونوا أوتاد دواتات جمع دمي دوي دي حرامي با چاله سزا شکولا نو سم دی نو یا په دیوال پورې به ودرو نو په دې لاسونو به وتنخونه ټکوال غټ او په دې سینه او په دې خپل نیک بوالا دین او تاسو ورته کوي کی خان فرعون دا لري لقب دی مې لقب دی او فرعون چې په دې قرآن مجید کې کوم ذکر کیږي نو دا د موسی علیه السلام غ فرعون دی چې موسی علیه تعالی را لګرو ځکه چې فرعون دا ډیر تیر شوی دی لکه هم وایي د پاکستان صدر نو د پاکستان صدران ډیر شي تیر شوی دي پاکستان صدران دا ډیر شي تیر شوی دي صدر ایوب خان او تحیاو او صدر بوټو او صدر هغه بل د غاریو او بچی نغاریو او چې کوم نه مرداري هغه باندې کوئی دا قسم صدران ډیر شي راځي دي کومه سره کوئی نو دا فرعونیان راځي فراعنه یو فرعون پکې داو چې قوی روایت دا د نوم را مسیس ثانی دی مسیس نوم باندې دوه ځله ورته شي دي نو یو بل دا فرعون چې د موسی علیه السلام او تعالی را لګلو او څورته ویلي فقول له قولا لينا يذكر او يخشى نعم خبر ورته کوي ګوره خناشنا خبر ده خدای دا دعوت داسې عجیبه فقول له قولا كافر دوي انا ربكم الاعلى او الله نرمي وتواي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي شجر رسول شو نجاوتا امثال او ورته چې بات کوي خبره پوښ او جاوت الله تعالی لا خبر زوتات الذين طغى سرکشی دي في بلاد فخر فاكثر يكثر اكثار بعد افعاله كثر يكثر كثرة داي مجرد راغلي ارا مصدر ولا مجرد في فساد فعال فوزن بعد مصدر ده فسادا فاسد راغلي فصب عليهم ربك صوت عن صب يصب صبا فيوز باندې دبرنا يوسي غرزول لك دبرنا وبر فيوز راتو خيو باران وريدل دي او دبرنا وبر غرزول باران هغه ته قلبين لګولي سوال پوښي او کله شق راشي څه شړق راشي د اسمان دوبو یو سیلاب د اسمان نه غون راوړي او چې غرشي نو بده مخ ورځان سره ارسه و تختي د کثیر کال کې راغی چې لا کوم بیا روان دي دې دې من نبري فصب عليه صب يصب صبا ربك صوت عذاب کوړه صوت کوړې ته چابک دې چابک ها دا الله چابک دې ګورې کوچوان چابک نه دی خدای ته مونږ وساتي او کله دا خو هیڅ معمولی څه نه دی کنه پوه شو مطلب باندې افلاطون موسی علیہ السلام ته وی چې اسمان لیندشي او الله وشتون کې شي
او دا ستوري غشي شي ځای کې به سړی بچي افلاطون خیال کړه دا کوم ځای کې به سړی بچي هغه ورته را بشي او د وشتون کې راته وکړي را بشي د وشتون کې شاته وکړي دا الله شاته وکړي مطلب د الله اتباع وکړي دا الله اتباع وکړي دا مصائب نه به بشي او کله الله اتباع دې ونکړه نو په پراګي چې نو خدای بدنه وایي مطلب پوښي فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد خدای ته انتظار کوي مرصاد اصل هغه ځای ته وایي په کوم ځای کې چې ملا د ښکار لپاره نه چې ته مرصاد ملي کیږي دا په ظاهر کې صيغه چې کوم دی د اعلی د عالم دلته کې دا د مصدر صيغه ده او شی مطلب باندې رصد ورسود رصدګا ورته په فارسی کې ویل کیږي رصدګا یو په سین سره رصدګا هغه ته وایي چې کې د غازیانو لپاره خوراک خبره کوي یو په سواد سره رصدګا هغه د ستورو فلکیاتو د معلوماتو لپاره یو ځای اعلی کې پکې لګولې په رصدګا وایي هغه او ښکار د ښکار را پنځه د ښکاریانو په ونه کې ځان له جوړ کړي ځنګل کې په ونه کې څه په مکه نشي جوړولای بیا شرم خو لیوان ته ځای نو په ونه کې دا بل ځان کوټه جوړ کړي غټه ونی په ځنګل کې نه کې محفوظ دی جوړ کړي ښکار حیوانات هو پته نه کړي نو بس راشي دا ویوري او یو تا کورکې خودري کورکې پیژنې کورکې یو پنځره ده یو پنځره ته خودري اپا کې دې دوړو خپل نه راځي شي د دوړو په نه بګي راځي شي مطلب کوئی انسان تعالی زبردست خلور کوي حاتی نشي قبضه کوي زماره نشي شرمخ نشي قبضه کوي د دوړو خپل نه وتري هغه بیا د اوازې دی وي ازمره ملکې دو نو خپل زوی ته وي چې الکه زه خو ما او زمانه پس به ته باچانی حتی پس اقدم خو ګور دا څه ده چې هر چا سره ملګرتیا کوو د هر چا خواله ده اول چا سره کېنه پاسه خو د انسان سبا هغه چې تا انسان چې پلاری مړ شوی دی کفن دفن شوی دی غم خپ شوی نو دغه ده ډېر راوته ورېږه تپوس کو د انسان ګورم سره روان دی په لاره باندې ګوري خر را روان دو ته ډېر په ادب سلام وکړ ماما انسان چې هغه د چپ شخ دی خو ته انسان نوم را تماره خو دونه خطرناک چیز دی په ما بارونه واځي د پاسه وراله خرګاډي اثر پکې بار ځوان بیا چې روان شي مخکې راغلی اس مخې اس دا ټوپونه و یو مستی کې یو د ځنګل اس کومراټ کې مې بر اسونه ولیدل د کومراټ په ځنګل کې ګرځل داسې مضبوط او ښایسته خوند او قسم څه وړ بخاري چې اسنه تاسو ته ورته ماما سلام علیکم وی انسان ته وی نه چې شرمه مته چې ظالم سیز نوم دی واغه دا بیا اوالي انسان ګورې خطرناک سیز دی هغه خو یې خواشه ما کې کېزا واچي ها او واګی راځي واچي او د پات باندې وکړه سواری او په چابک او په چوکۍ او هیڅ غلې دغه دا بل څه بل دا مخکې ترې اوخ مخې راوړل او ته وی چې یاد کا ما ته انسان نه د انسان نوم را تماله انسان خو عالم دی چې زه خو زیما چې تل کسان ما سره مرګري کی او په دې پوهه تعالی چې کوم نتیجه چولې او سل کسان مخکې ته یو انسان ورکه دون روان او یا په اخصول څنګه وای ټول اخصول خاص په یو قطار کې باندې چې روان واتی مخې راو دی چې بس الله وایي چې ورغله ماما به انسان ته یا الله دې غرق د انسان نو ما خو ما کې جلبم نشي د پاسه را بشفق کسناست او دا دبر نه وباسي کم خوان خدای پاک دا پس لاندې چې ته په ځنګل کې یو ځای یو قتل اوس یو ورو کې ترکان زوی دی اراکش وایي اراکې لګا کړه غاټه درګه سره په ځنګل کې غټ لګي نو یو درګي نو اراکې چې عربي کنه نو دا غړي هغه ته ورنږدې شوی دی هغه ته دا خیال نه انسان دی ویره کته انسان یې او یې څنګه خبرتي ورګه تاسو وکړه ولن ته هول دې زیرات نکاري سفید ویته وکړي خبر ته کینه په کله نه نه زما ده کینه پوری دواره خبرې کو ستا مقابله سو ته څنګه بادشاہي
بس چل ول کې راوځ کې خبره ترې سوي چې د باندې کومه ډوډۍ خو صبر وکړه چې کې نو بیا ته یې کړه لرګي اړکوما تر ځنګل باسي تا کې طاقت دا لرګي اړکوم اوس دا نور نه اړکیږي او دې له پانه ورکول غواړي پوه شئ نو ته ډېر طاقت ورین دا وخت د دې لرګي یو طرف ته دا دوه بل ته زور وکړه چې زور ته وکړي نو زه پکې پانه ورکړم چې دوی دا قسم کار چې ښه زور وکړی چې پانې د مخکې پرتې وي هغې ته ډېر لرګي دی د څلور واړه خپلونه راګیر کړی چې راګیر کړی د چغې شوې خوا 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 هغه ورته له ونیولې یې ورګه چې ښه یې څنګه انسان قوت دی ولید که نه چې څوک د پلار نه مني دا دی د پلار نه مني دا دی او راګاري کړ او هغه دا مخکې باز وروسته باز او داسې مات کړه لرګی هم ټول هغه پوهېږي او داسې څنګه وایي څوک د پلار نه مني نو دا دی نو ښې پوسټ کړ چې ښې برابر کړه که نه وی څنګه انسان مني که نه مني زما نیکه هم منلی خدای دې بې ووایه اوس ما په څه کړه انسان ډېر ډېر عقل الله ورکړی ډېر لږ عقل الله ورکړی خبره پوه شي ناشنا بالمرصاد نو بره ورته ناست دي دا مقصد یې کوم دی وکړي بره جوړ کړي لاندې ورته جوړ نه کړي چې رئیسه کړی دی نو تا خو د ترکان د زوی ته نه واما فاما الانسان اذا ما ابتلاه انسان الشعر ابتلا يقتني ابتلاء بعد اعاده بلا يبلون ماخوذ بلاء بلا يبلون كسي واويري بلا يبلو بلاون دے سے بلاون ووراغه پاخر کې پر داری دایره په همدې بدل شي نو بلاون کې نه شي مصیبت او تکلیف په ویل دي اذا بتاهو ابتلا یتنی ابتلاء ازمیخ کی اچول فاکرمو اکرم یکرم اکرام با افعال دے شعر ونعمه باب تفعیل فیقول ربی اکرمن اکرمنی فیقول دا سوی رب زما اکرامک اکرمنی اغیت لرشوی دا ولی لرشوی دا اکتفا پا کلمہ قبل کئی وقف راگلے اکرمن واما اذا ابتلاو امیخ پیو کی فقدر علی رزقه رزق تانچ قرا یقدرو قادرا اندازه کون رزقه رزق يرزقو نكنت مصدر راغلي فيقول ربي اهان وين اهانه سپکوال دی ویل کیږي اهاني یہ د متکلم حذف کې خاطر کثیر نه کوي کلا بل نا دا سمنا بل تکرمون اليتيم بلکې تاسو اکرام لیکن اکرم یکرم اکرام تکرمون د جمع مذکر مخاطب سی غرض بعد افعال تاسو اکرام د یتیم نکو یتیم جمع راغلی یتاما یتیم هغه چې ویل کیږي نابالغ اطلاعي مرشي ولا تحاضون على طعام المسكين تحاضون بعد حض يحضنا أجوفي مضاف زاد عين والكلام كريمي ده ينسى حروف راغلي دي ده تحاضد يتحاضد تفاعل يتفاعل تحاضد تحاضد نبياتك ادغام شوية كده تحاضون على طعام المسكين فطعام المسكين وتأكلون التراث أكلا يأكلون تأكلون تجاه المذكر مخاطب تغير تراث ده وراث كيف أتاكي ده ورثة يرسون معكو ده وراث كلا غير هو بس خلاف الخيار فتي بدل يتا ميراثون أكلا لمن فقالوا كامل سرفورا وتحبون المال حب يحب ده بعد يفعل أحب يحب إحباب حب يحب حبا ومحبة أو أحب إحباب ده تحبون ده الجمع ذكر مخاطب في غدا مال حبا جمع فقالوا محبة مكمل ما سر كلا هري إذا دكت الأرض دكت الأرض فع دا دك يدك نصران سروبا يوقع أنت دكت دا دكت خبر أمس فعيلت فوزن جاء فكي إدغام شيء دكت شيء فتكولي شيء مكان دكت وجاء ربك والملك صفا فقطع وجاء يومئذ بجهنم براوستيش يومئذ يتذكر الإنسان وأنه الذكرى أين له الذكرى جاب نصيحة والسكة ذكرى نصيحة ذكرته يقول ليتني دسلي أفسوس قدمت لحياتي قدم يقدم تقديم هذا واحد متكلم شغلة نحكي ميري قلبي هذا فارز جوان خبر لحياتي
د حیات نه مراد د آخرت حیات ځکه د ژوند حیات دا په ممات حساب فیومئذ لا يعذب عذابه احد څوک به عذاب نشي کولی ولا یوثق وثاقه اوثق یوثق ایثاق تړو غوټه کولو ته ویل کېږي دا الله په شان شي وثاق دا مصدر دی ولا یوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنه اے مطمئنه نفس مطمئنه نفس اماره نفس لوامه خبر مان کوئی نفس اماره نفس په دې بدل کې یو قوت دی چې کله به دې ګناه ته کوي نو نفس اماره بالسوء ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم وما ابرئ نفسي وما ابرئ نفسي یوسف السلام اثروتا چې خپل پاک دمن وما ابرئ خپل ځان برګي نه بیانوم ان النفس نفس غلطي کوي الا ما رحم مگر چې رب رحمه یو نفس لوامه چې ګناه کوي بیا ته توبه کې ځان ملامت خدای دې میراث کړه بنا دې وي یو نفس مطمئنه ده هر حال کې د الله تعالی دار ده نو دې نفس بسوي یا ایتها النفس المطمئنه اے نفس چې په دې بدن کې مطمئن خوشاله ارجعي واپس شه رجع يرجع الى ربك راضيه مرضيه راضيه ده اسم فاعل مرضيه مرضي اسم مفعول ده اسم مفعول دا مرضيه تی تانیثی په کې راغلی مرضوي مفعول او دا مرضوی اصل کې مرضوب دی دا درا دوه افغان مفعول دی مرضوی دوه یو وو د اسم مفعول یو دان کلمه ده دواړه وونه معن په یو شی وی او د ما قبل ضمه په کسر مرضوی ویل کیږي تنتقی تانیثی راځي مرضیه فادخلی فی عبادی دا زما په بندگان وادخلی جنتی جنت تلاشا